د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د دغه کلام زم جوړول شي انن 300 کال مخکې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګ هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازه کول رحمان بابا غو دې کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نکي یو قصیده ده و عاقل وګول سماتا مرګل نپریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېر ما تکړی مړی د کبر جنو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعره تکبیر ډېر ما تکړی مړی د کبر جنو چې د کبره بین لیدل هی چاته بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا پجوان دله توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشه مولا تا دا کلام ورځ دې تیرا په شومای کړه شپل خواب خدای بکل یادوي خانه خرابه کپویږي په شتاب شتاب دتل دی غافل مشد د دهر لشتاب په هغه جهان بسرنګ جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې له جواب د کاغذ په کشتۍ سیل بکړی ترکما دا کشتۍ بدی مرګه کاندي غرقاوا چې افتاب یو نيزه شي بیا بس کړي اوس چې سوري لره درومه له افتاب په ازار د چا راضي مشه رحمانا که خلاصه په قیامت غواړي له عذاب چې بلبلې پکې نوې بوستان سکړما بے میوه بسروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولې نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبا بت خالی منګولې درومو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبابت خالی منګولې درمو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کملو یا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا پما ګمان د نامو ننکړي ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا پما ګمان د نامو ننکړي اس اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر سو می مسلې در پسې لنکړي تو په عشق علما دروغجن بولا تو په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم حسما غند ملنکړي عاشقین معشوقی تسبین لار دا
تدا سپینا لار و ما و تا غړنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستی نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړې دا درویش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو اور دا پوښ چې زما د خزي سره د تعلقات دي جوړ خزي ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا مونږ په پټناستو ته ورته روزه کله د حرکات خراب شونو بس مونږه عجب دې چې د خط په مولال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سونه سر کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبان زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم صادره پوګوا چل راو ډیوډای کې ورته اور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته زی د ورته پرېدا نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنګ عبدالرحمن هغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تورسینو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه عشقی غوندې خبره ده شریعت کې خو کار نه ده خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ مونږ پکیو نہ پکې تاسو دا بیلې پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو دا د استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل مقامات تی ډیر لوی منازل دې د پاره تهکول وی عزیزانو سړی په مونږ ولار دې مجنون مخ کې تیر شو روندې زموږ کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زه د انسان په عشق کې لیونه ما ماتلی دلنه خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدما زه په یو بني آدم مې ما والله کتلی دلې داسې لیونه ما ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدما لیلا دا بادشاہ ځان ته پیش کا ورته وی چې از دیگر خوبان تو افزون نستی ته څه شي چې دا مجنون دې داسې لیونه کړي اور ته گفت خاموش چون تو مجنون نستی دیده
مجنون اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا کتا د مجنون پستر گماتا و قتل عالم کې به بے خطر شي مجنون ته پتاو لګی دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باس کړي مجنون وای چې گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمه په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماتي پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من كل المعاصي الہی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دې توبې او د لیلا د عشق نه مې دې توبه مقام ورسېما شان په عشق پوهېږي عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنګ شاګردی وکا چې ځان دی ورید شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړه پراتی आवाज چانی اوي او ان دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ عشق دیتا ہوئی چې پسترګو کې خار وي سب خوب کا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا خوب د یار سره هم د عاشق ناشي چې یار په بل دی یار وي سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا حج دے اکڑی سامل ور باندل کا د دنیا د پارا ہم رلوی سفر کا رحمان بابا چوئی وے د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله دا شعر مې ورته چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمال چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما سنا کا دا سمپل چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه نو بیا به ورته چې د یار درب په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو وقت بدی پدرس جهان ورنکما یو که
یو ظلم د زلف پلاس کې اوزي یو اختبد پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسه برشي که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چې کد سر خندل دشوار دی ما او تا کد سر خندل دشوار دی ما او تا دا په عشق سهل کار دے دشوار نه دی پیشک کلا سر قربانی تشیته وئی رحمان بابا الکاغا ریبار نه تپوسو کچا یار بدنن څنګه حال کېو هغه ورته وئی ده بتای ریبار پختلل شما خدای از دست بی ویلی ویر بارتا نو بیا چې ور سره کېناستې ورته دیو کته چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وای چې د هیبت او مختکت نشما لهای بتای و مختکت نشم خدای را پیخ جدائی کړه په وصلت کې ور سره ناس تیم ورته کته نشم چې کیسه ته وای زړه بل ور کول او په خپل بے زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑا نه ستا واجبہ د بل چا پلاس کې اوس پختو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سره مسکور وی خوځول وی کم خوان را لدی کندو تا ورته خبر نه يم چې را واستم لکم څه خبري خبر نه يم چیرا وستم لکما اس میں کم طرف تا استوی چی دروما دی زنم پاینیم چی چارا وست او دی زنم میں کم زی تلیگی دا ما تا پتا نیشت زما مثال دسته ده لکړون چې لاس دبل پوګه کیګ دی اس جوړل وړا نوی ور معلومه تو عاشقم واګی می د محبوب پلاس کی دي خبر نه چې داسې بواګوي چې داسې ځو که داسې بواګوي چې تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس تل خو خون کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس تل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خون کوي هاي وای تورا ګیره مې شو سپینا ز حیران یم
تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے رحمان بابا وی نوم داستاو د بلخلم ځان توایم نوم داستاو د بلخلم ځان توایم خپنش کمنوم واغستوستا دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رستو کومه دا سم معمولی سړی نو دا مالی دلې ده دا مالی دلې ده د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کال مخکې د قبر جوړېدو او زه تلم چې تلم نو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کو شوما اغزمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادلحد سایډ اوالو چې اومه والو غراب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره زلفی دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي اګلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسو ملان دی راشه اغیم را کوشو سټوډ رپی او یریږي ما غی ته په انکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چیک لاؤ زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامے کا گئی لاس میں ورننه استو پدې مخ لاس وا پدې ګیرا کپن پدې زینو پدې لاسونه سر وخته پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه اوستي چی لکه اوستي چی یو 15 منټه می پلاس والو مال کې دې شي سي ډانچي 15 منټه چې خا تسلی می وشو هغه د سر لارې چې په وختو کې وته و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری دا د سترګو باندې نارای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس وای دغه جلاس مې ځل نه نستونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زرا غ سوره بند हमरा خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه ہوئی او په سیکل را سور شمو ته نراله تمام تن میں درنجو پسیر اڑوي تمام تن میں درنجو پسیر اڑوي خو په ماد تور سترګو یو نظر وای تر بد ورځې پورې بجفا کړې
تر بد ورځ پورې به جفا کړي کب مخد وفا هم چر پیدا کړي معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کلا هغا کلا دا کړي ماستا خوی دے و هر چا و تستایل ہے اسے نچ میں پدرس جہان رسوا کړي رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہوی چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویلیو ویل نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان غنم بیا ورته وی واورات اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا چې جانا لستا خيري میں په دعا من لیدي سبحان الله جانا نستا خيري میں په دعا من لیدي داستا بے وفائی میں په وفا من لیدي داستا میرا بانی ملا پخوا من لیدی سنگ مسلمان چی کارونا د اغیار کړي سنگ مسلمان چی کارونا د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا تی تمد گلزار کړي سنگ مسلمانی چې کارونه د اغیار کړي کرټول دی ازغو کړي بیا تی تمد گلزار کړي زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا یارانہ کے بعد چمی من خدای پتا باندې پیدا کړه چمی من خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په غورز خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما داستا جفا قبول په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمان چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د رویا درس جهان زما سنا کا چې ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیخ بپا غوشی چې بتړل لمب وهل کا چې و دنیا تھی
जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। रहमान बाबा तचावी चे राजा दलते मुला रागले दे जलसा दा चे तकरीर हुआ और आगे मुलाद से चल गई वे तकरीर बवा और आगे वर्तवे रहमान दुमरा उजगार ने दे दकार द इश्का, रहमान दुमरा उजगार ने दे दकार द इश्का, चे वगुनी सी नासे हवंदे उजगार था। दा नसीहतुने जे कई दा उजगार दी और रहमान बाबा द इश्क दकार ने उजगार ने देनो आगे ता वक्त संगे उनी। हाँ कम खलक चे कोल गवाड़ी और जान उजगारी देशी अर्ज की के लास्त पसर्द सरवे तो त्यान तेलान दे दजाल वीरुना कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा पशरीफान एतराज न कई। वही दगाबाग बद इखलास नशीद खजाना, दगाबाग बद इखलास नशीद खजाना, कचा पीरत नसद सिकंदर की नशीद खजाना, दगाबाग बद इखलास नशीद खजाना, कचा पीरत नसद सिकंदर की। सालोहा तू संग बूदी दिल खराश, सालोहा तू संग बूदी दिल खराश, आजमूरा यक ज़माना खाक बाश, दर बुहारा कै शवद सरसब्ज संग, दर बुहारा कै शवद सरसब्ज संग, खाक शौता गुल बिरो यद रंग रंग, सींच दे फिर खून दिल से, सींच दे फिर खून दिल से गुलशने इस्लाम को, और जिंदा कर दे फिर शहीद करबला के नाम को। हैदर खैबर वाले किन बाजुए हैदर नहीं, हैदर खैबर वाले किन बाजुए हैदर नहीं, शिमर लाखों है मगर शब्बीर का लश्कर नहीं। गुल पलालोप गौहर कलसुक पीरी, गुल पलालोप गौहर कलसुक पीरी, बेलमा चिता खंदाकड़ा मा जड़ाकड़ा। दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल, दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल, इतना तो बता दीजिए मैं किसका हूं दीवाना,
तो बता दीजिए, एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी लिल्लाह बसा दीजिए, उजड़ा हुआ काशाना लिल्लाह बसा दीजिए, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, जौहर को जरा देखो कि जुबां पे दिल का है गुल, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में। वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में। یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای، دا څه دي؟ ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل، مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې، نو کتا داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوب وي چې هاذا محمد رسول الله، ٹھیک شو؟ نو ما ته وی چې تبه ورته سوي، نو ملزبه ورته وای ما د ملائکو ته چې بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو می زئی دل برلا. اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټټول لاړ شي کنه، ٹھیک شي؟ خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، نشتا بیلتا میں بل حکیما، نشتا بیلتا میں بل حکیما. بیا نم دے بجلی گر زما شوے خاوری پا سر زما، نم دے بجلی گر زما شوے خاوری پا سر زما، کلبا نظر کڑی پا یتیما، کلبا نظر کڑی پا یتیما. وی تپا بستر د بیغمائی کوي خوبنا، تپا بستر د بیغمائی کوي خوبنا، زما په مخ کې اوخې لارې جوړوینا. یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه،
دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نډوبېږي کسوک نه کپ دریاب باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نکا پا دنیا باندې غرض او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجب اسلام اسلام او پسرونو کې د کفر بازارونه لګي دي چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وہی که ظاہر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب يم رحمان بابا ته چاوي چې ته دي خلق تزیر ازینا هغه ورته ویل په خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے کس کا فرق و توبہ ټوټنے کا ہوش تھا ما ته وی جواب چې ما ورته وی چې په نظر کې دی فرق نوی رحمانا کلی مختپ کتو کی گناہ نشتا خطا قد فرحات غند همت ځان کې پیدا ک طاقت فرحات غند همت ځان کې پیدا ک نو علی بشیری نستا په ننګ شیرا روانا پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون کو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاويږي نو زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما سره څه کار دی ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي
مال راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا مال راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه ځا انګریزي نه پوهېږم نو ماته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بت راویلګه 10 بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري وي سپینه ټوپه په سر وي دا زما غوندي جامع اغوستي وي کیناست مال دا ولی تاسو امریکن یې ولاوجي مال دا ګيري دا ټوپه دا سپینه جامع د طالبانو غوندي ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيري سړې پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخه سری سرچ کوي ول دا ګورو چې دا سړې په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې ده او مونږ په امریکا کې اوریدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې ده دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای او ستا ستوې مال سب سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگي مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم یو 10 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبرو کانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم اوس دنه نه مړې پروت دی نو ماته هغه مستری आवाज وکړي چې اوته بیا تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دومره کولاو ا طالب ما سره تله او سید نامه وخت دی او بخي هغه مرا ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې ځای پرتا ده یو په دې ځای پرتا ده په دې چهره بهترین مسکراहट ته ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکڑ ته میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے ته تو منو چھکلے میں زلا سور نباسم کده دی مړی ونی ومن رامه کاګه یاره دمو داغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نهستو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خامتا کفانه دي داسې پروت ته لکه اوستي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړې دي یو 2 قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازه کې مونږ دا اورېدلې دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر خسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وای ما ونیسه چې لاړ 2.5 غنټې ناست میاش پسې د امریکای نه بیا هم سټی ته ټلیفون وای چې دغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم وورولو او هغه ویلي چې کده امریکای ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولېګو ما هم سیفټی ته ویلي چې زما بل څوک امریکای ته لاړ شم د خنزیر نه را باندې بد لګي
ته اوس چې د ما امریکې ته لېږي ورته چې هغه ناجوړه دی طبیعت یې ټیک نه دی خدای ته وګوره چې اخلاص مې ویل بیا به ټلیفون کوي مې اخلاص مې کته زه نه ځم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې په 12 کال ریسرچ کړی دی نن تاسو اشنغریان وایي مینګه پښتانه دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړي بیا به درد داسې پیدا کړي کې چې کزما مینا پتا دا خطا نه دا بیلتا کپ بل چا دا روان دا بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري آینه نا صفا د صفا نه ده کته سلزله زمان سارا جفا کړي کته سلزله زمان سارا جفا کړي ستا جفا والا وفا د جفا نه ده هغه تیر شو چې مینا پغلا اغلا کړه هغه تیر شو چې مینا پغلا اغلا کړه اوس پدرس جهان رسوا د پغلا نه ده معشوقه کپ بهاد سرمندشی معشوقه کپ بهاد سرمندشی ما رحمان وتوړیا د بهال ده کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کپ بل چا دا روان ده دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب غ اسلام دی وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري عقوبت بد یو خند سینې وزي په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي تو نالت دې هم پداسې منصف ایشا چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دې کا باور کړي کپ قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه بیچاره عاجز ور بش تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوانه کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روانه د اجل پنکارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړ چې خلی وی په سنا درب گویانه داد خام اندېخنه د کم دلیلا چې ازغی کری په تما د ریحان قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان
چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندي توبه محکم سوګندو نکړي حلال حلال غنا حرامونه پرهیز کا مدام لقد اوخ پشان په دواړو جام نش خوندو نکړي تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورس کې به پدې جب چلند نکړې حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا پخل غلیم تا چې خوګه پیاله د قند نکړې وای تر بده ورځې پوری به جفا کړې تر بده ورځې پوری به جفا کړې کب مخد وفا هم چر پیدا کړې تر بده ورځې پوری به جفا کړې کب مخد وفا هم چر پیدا کړې معشوقې کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې ماستا خوې دی وهر چا وتستایلې ماستا خوې دی وهر چا وتستایلې اسنه چې می پدرس جهان رسوا کړې هر بیگا وای سباله بخل درکم دا بیگا په رحمان کله سبا کې خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درنه لیگ دی خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درنه لیگ دی درته براشي د قهر ریګ دی تکیا دی خدای شاه په ګورستان کې سترګې بنا کړه پلا رسمزا غم استشاکړه تر نه پسنګ هرستی ډیر دی ستنه کم کړه چشمان درون کا پخپل گریوان کې مرګ دې په سر دی میرا فقیرا شته بوخری پزړه توګیرا اخر بلار شي د دې جایګیرا غشنی ولې درته کمال کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې وای د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي نو غزنوی میں مزار رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو
जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। निशाने बमे पलासो बंद प बंद زولنوي ډېر خون کې ذات کړي قسم په خدای کې ذات کړي قسم په خدای ډېر خون کې دوړو لاسونو ته زما داسې لګولې نشانه بم پلاسو بند په بند زولنوي د خامتا جامې بصری ملا خړلې بابېړوي جنازه بم ولاړه ستاراتلو به انتظار وي جنازه بم ولاړه ستاراتلو به انتظار وي مخ میں مګور کفن کی لپټ دی چې په سر نوي شیخ سادی سے بوئی د معشوقی شونډې مصری ولیدي شونډې نوې سرخی چودی دم برلبش گفتم کی اینچی کردئی گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم گفتم کہ خون عاشقا ضائع چرا میرے اختی گفتا کہ سادی دور شو در انجائی دستور است وای د معشوقی شونډې می چې سری ولیدي ورته می وی چې دا دې سکړی دي وراته وی چې دا مې دا عاشق ویني ډکه ډکه پیاله اسکلی دي نو ما ورته وی چې دا عاشقانو ویني فضل ولی تو یې نو معشوقی راته وی چې شیخ سادی لره شه زمونږ د دې ملک دا دستور دی چې معشوقی دا عاشقانو ویني